تازه خبر طالبانو یو پټ راز ښکاره کړ. طالبان چا او څنګه واک ته ورسېدل بشپړ حال په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي وایي دوی په زور حکومت نه دی نیولی بلکې په وینا د دوی غوښتنه شوې چې د چور او چپاول مخنیوي لپاره ښار ته ننوځي. نوموړي په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماسي فورم غونډې ته په وینا کې د تیر کال د اګست پر 15مه ورځ په هکله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول وویل له کابله اشرف غني او نور واکمن وتښتېدل. په ښار کې نظم نه و. په کابل کې مخورو او سپین ږیرو له موږ ټلیفوني غوښتنه وکړه او موږ مجبور شو چې د کابل د امنیت نیولو لپاره ښار ته ننوځو. نوموړي ادعا وکړه چې نه یوازې کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د دوی هرکلی شوی دی. د انطالیا ډیپلوماسي فورم ګډونوالو د لوړې کچې دې درې ورځنۍ ناستې کې د پالیسۍ ډیپلوماسي او سوداګرۍ په اړه لیدلولي شریکوي. دې غونډې ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 2000 استازي سیاستوال ډیپلوماټان او پالیسۍ جوړونکي وربلل شوي دي. ښاغلي متقي نن شنبه د دې غونډې ګډونوال ته په وینا کې خپله هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې د دوی حکومت ټولګډونه دي او د ټولو قومونو او سیمو کسان پکې شته او په وینا د پخواني حکومت 1500,000 مامورین هم له موږ سره کار کوي. د دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د ښاغلي متقي په مشرۍ له طالب پلاوي سره د همدې انطالیا ډیپلوماسي غونډې په څنډه کې ولیدل. ښاغلي ویسټ له لیدنې وروسته په یوه له ټویټر پیغامونو کې وویل د بشري حقوقو لاسته راوړنو خوندي کولو او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې منعکس کېدو په شمول مسایل کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. تر اوسه ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ترکیه سفیر کابل کې دی او وخت نه وخت د طالب چارواکو او نور افغان مشران سره ګوري. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.